یو زنانه ده یو ځای کې روانه ده، یو ماشوم بچی دی ورسره غېږ کې، ماشوم بچی دی غېږ کې دی زنانه سره، یو ځای کې روانه ده، پخوا خو دا درندګان ډېر وو. موږ به دې کلي کې موږ چې ماسخوتن په کټ کې وده شو نو د دې ګیدړانو اوازونه به مو اورېدل، دا ټول غارونه او دا بره طرفونه ټول د دې ګیدړانو ډک، دا چغې به مونږ اورېدې. ما ته اوس هم یاد اوس ابادۍ زیاتې شو، پټي آباد شو، دا سیزونه لاړه. دې زنانه سره ماشوم بچی دی په غېږ کې او دا زنانه روانه ده او دا ماشوم د اورني ماشوم دی او یو شرمخ راغی او په دې زنانه باندې یو غرض نارې کړې. غرض یې څنګه نارې کړې؟ هغه زنانه غریبه ویرېده، منډه کړې، ماشوم ته یې پرېوت. شرمخ راغی، هغه ماشوم په هغه کپړه کې نښتې و، په هغه اورني کې هغې ته یې خوله واچوله او ماشوم یې وتښتاوه. په شرمخ ته خو نوړی مې نه شو. دې زنانه الله ته چغې کړې، یا الله ماشوم یې رانه یوړه. ورړن آواز اوچت شو. دقسې یو سړی راغی، یو ناګهاني سړی، او چې څنګه راغی هغه سره هم نیزه وه او په دې شرمخ یو چغه وواله. شرمخ ویارېد، هغه ماشوم یې پرېښود، وتښتېده او هغه سړي هغه بچی راوچت کړ او د یې مور له یې راوړه. خورې دا ماشوم دی واله، هغه پوټی هم زخمي نه و ځکه شرمخ هغه اورنۍ نیولې وه، هغه کپړی نیولې، ماشوم چې پکې نغښتې. ماشوم یې راوړه او ښځې له یې ورکړه، خورې دا بچی دی واله، دا ماشوم دی واله. هغې ماشوم راواغېسته، سینې پورې پې وس کړې او د خوشحالۍ نه په ژړا شوه او هغه ته وایي یار وړې ته څوک یې؟ چې د زمري د خولې نه دی ما له زوی راوویسته. ته به څومره ګرانه وه چې د دې مور په مخ کې هغه زوی وله چیر پار کوه او دې ورته کتل او بیا لا په دې هم راغلی زمري نه څه اعتبار دی، شرمخ له څه اعتبار دی؟ ته څوک یې چې د زمري د خولې نه دی نوړی راوویسته ما له دې راوړه او ته د الله فرشته خو چې تا الله ته آواز وکړې یا الله، اوهو په دې الله ډېر خوشحالېږي. زما ربه بله جمعه راته انشاءالله په دې به بیان وکړم چې دعا کې رب لفظ به استعمال او د رب څه ته وایي، په دې به هم درته خبره وکړم. نو چې تا وایې ای زما ربه، نو الله فورا زه راولېږلم چې ورشه مدد وکړه. او تا ته پته ده چې ستا را دعا خدای ولې قبوله کړه؟ ګوره دعا دپاره چلونه دي، دړنه یې دعا وکړه الله قبوله کړه. دا ولې؟ الله فرمایل چې دا ښځه یو ځل ناسته وه، ډوډۍ خوړه او دې ښځې سره صرف او صرف یوه نوړی وه، یو نوړی. هغه نوړی خوړه راوچته یې کړه او خولې ته یې یوړه او هلته یو سوالګري چغه وواله، خیر راوړی د الله په نوم، اوږې ما ډوډۍ راکړې د الله په نوم. دې ښځې وایي چې خدای بل خو څه نشته، هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او راله هغه سوالګري له یې ورکړه. ورورې خفه کېږه ما د الله په نوم دې سوال وکړو، ډېر څه د الله د نوم نه قربان، دقه یو نوړی ده د دا توخرتوب دی د خولې نه نوړی. وی رب العالمین وفرمایل چې دې ښځې یو وخت زما د نوم د خاطر نه د خپلې خولې نه نوړی رایستې ده او زما په نوم یې سوالګري له ورکړې ده، نو بدل خلاصوم لقمتن بلقمتن، بدل خلاصوم نن د زمري د خولې نه نوړی راوباسم او د ښځې له واپس ورکړم. دوه خبرې دلته رالي زما ورو، یو دړنه الله ته چغه او بل څه د الله د نوم قدر او د الله د نوم احترام، د الله په نوم شی ورکول. د دې وجه نه د علما لیکي چې د الله په نوم دې صدقه ورکړه، د الله په نوم دې یو شی ورکړه او د هغې نه پس دې دعا وکړه، دا به هم د خدای قبلوي. څنګه چې د مونځ نه پس دعا قبلېږي، یو سړی مونځ وکړي او د هغې نه پس دعا کوي، دا به هم درته زه انشاءالله راتلونکي جمعه یا بله جمعه کې به درته ووایم چې کم کم ځای دعا قبلېږي، دا به درته ووایم انشاءالله. او دقه رنګه چې یو سړی صدقه ورکړي د الله په نوم او بیا الله تعالی سوچت کړي چې خدایه دا مې خالص ستا په نوم ورکړه، ستا مالو تا راکړی او ما ورکړه، دعا کې نو الله به درته قبول وکړي.